سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو، خبره مې دا کوله چې د پښتو ژبې د نامتو شاعر شعر دی چې نه چاته ورغله ژړا زما په مړینه باندې، نه چرته وکړه چا دعا زما د ژوند دپاره. شعر مې تر دې وویل چې که په فلسطین کې وي، که په اسرائیل کې وي، که په کشمیر کې وي، که د نړۍ په بل ملک کې وي، په بل ملک کې وي، پښتانه افغانان د دوی په ننګ راوچتېږي، مظاهرې کوي، ښارونه بند کړي، خو پښتانه چې وژل کېږي، در په دره کېږي، خبر نه دی چې په کومه ګناه مري. بابا تک سپین مسلمان یم، 5 وخته لمونځ کوم او کلمه وایم لا اله الا الله، او ورسره دا نارام کوم الله اکبر، خو بیا هم تا توره پسې راخستې ده او ما وژنې او راته وایه چې ته کافر یې. زه دې ته حیران یم چې دا کم ناورین چې په پښتانه او په ټوله کې په ټول افغان او په لر او بر کې را نازل سوی دی، د دې شاته څه دی؟ موږ خو مسلمانان یو، موږ خو انسانان یو، موږ خو د امن او سوکالۍ ژوند غواړو، او ته راته وایې چې نه ته نه یې مسلمان، ته ما وژنې. هلکه باچهي دې خوښه ده، طالب ورسه الکشن ته ودرېږه او له خلکو ووټونه واخله، خلک دې رایې درکړي، باچا راسه. دا څه معامله دې ستی کوي او د خلکو کورونه ورانوي، دا له دې تېر شه.